تازه خبر طالبانو یو ځل بیا پر کندهار هوایی ډګر راکیټي بریدونه کړي دي. بلخوا طالبانو څنګه د کمال خان اوبه ایران ته ورخوشي کړي دي، طالبانو څنګه غټ خیانت کړی دی. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. له تیرې یوې اونۍ راهیسې دا څلورم ځل لپاره د کندهار هوایي ډګر تر راکیټي بریدونو لاندې راغی او پروازونه یې وځنډېدل. د کندهار د هوایي ډګر مسعود پښتون وایي پر هوایي ډګر 2 توغندي توغول شوي او چاته پکې زیان نه دی اوښتی، خو په وینا یې د کامیر هوایي شرکت یوه الوتکه چې له کابل څخه ورغلې وه چې له ناستې پرته بیرته کابل ته ستنه شوه. تر اوسه کومې ډلې دا نن ورځ د برید پړه نه ده منلې، خو څو ورځې مخکې پر دې ډګر د راکیټي بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلې وه. یاده دې وي چې تېره اونۍ د یکشنبې په ورځ د کندهار د هوایي ډګر پر ځغاسلیکه د راکیټي برید له امله دغه لیکنه تخریب شوه او دغه راز د یوې ورځې لپاره پروازونه هم ځنډېدلي وو. بلخوا نیمروز ولایت کې د سختې جګړې وروسته طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورخوشي کړي دي. طالبانو ته نږدې سرچینو صحیحون نیوز ته وویل چې طالبانو یاده کړنه د ایران د دولت په غوښتنه ترسره کړې ده. د نیمروز ولایت امنیتي سرچینې وایي چې د کمال خان بند سیمه د دولت تر حاکمیت لاندې ده، خو طالبانو د یاد ولایت مرکز زرنج ښار کې د اوبو هغه موانع چې ایران ته یې د اوبو جریان راګرځولی وو خلاصې کړي دي او د ایران په لور یې د اوبو جریان فعال کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.